ای خلکو د اردو یو ځوان خپله ناوې ښځه پرېښې ستا هېواد ساتي ته قدر نه کوي بې ننګه بې غیرته د اردو یو ځوان وګوره خپل دوه درې بچي یتیمان کې خپل وینه د دې هېواد نه قربان کړي نن مې یو راپور د تلویزیون لیده چې هغه ځوانان محاصره دي په چک ولسوالۍ کې او بیا هم وروره دلته د افغانستان بیرغ ټومبلی دلته د افغانستان بیرغ ټومبلی دلته یې 2 دانې ټومبلي دي وروره وایي وروره تر اخره سلګۍ جنګېږم آفرین دې وي په تا دې وي زما لخوا نه د تا ته ای اتله قهرمانه د دوسته سلام دې وي زما لخوا ستا سلام احترام ته وروره ولاړ یم د دوسته ولاړ یم د احترام سر درته ټیټوم ای عسکره د احترام سر درته ټیټوم ای د افغانستان ساتونکې مجاهده ته زما حمزه یې ته زما ابوبکر یې ته زما عمر یې ته زما علي یې ته زما عثمان یې ته زما خلفای راشدین یې ته زما عشره مبشره یې ته هغه ته د بهترین جلیل القدر صحابي مقام او عزت لري چې ته په دې سختو شرایطو په ولږه کې د خپل بچي او مور په کور کې پرېږدي او ته زما د وطن ساتنه کوې زما د تا ته بیا هم سلام وي او زه تا ته د احترام سر ټیټوم آفرین دې وي په تا دې وي درود دې وي په تا دې وي سلام دې وي په تا دې وي ستا په مور پلار دې وي دې ته وایي غیرت دې ته وایي غیرت ستا وینه د حمزه وینه ده ستا وینه د حضرت حمزه وینه ده ستا وینه مقدسه وینه ده ستا وینه مطهره وینه ده ته د اویا ستا شهید وینه چې د افغانستان په دفاع کې شهید کیږي ته د اویا ګناهګارو شفاعت به کوې که قاریسا جهنم ته هم لاړ شي د اردو شهیدان به شفاعت کوي د اردو شهیدان به زما شفاعت کوي هیلهمند یم چې زما دا غږ تاسې اورئ او د قیامت په ورځ زما ګناهګار شفاعت به تاسې کوئ او زه دا وایم چې یا الله زما د دغه قهرمانانو شفاعت زما نصیب کړي زه په تا ویاړم افتخار کوم چې په دې سختو شرایطو کې ته د مقدس افغانستان ساتنه کوي او ملا عباس هلته په قطر کې ناست ده او د شادو غوندې مخې نیولی او غپه غپیږي هلته ملا عباس دې غپیږي خو موږ ستا په مور و پلار درود وایو ستا د مور په غېږه د درود و سلام وي چې ته په دې غېږ کې رالوی کړی وي تا ته یې حلالې پی درکړي ته یې حلالي دنیا ته راوړی